سلام و وخت مو په خیر. تازه خبر لرو. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چاودنه رامنځته شوې. ویل کېږي چې دا چاودنه یوه محکمې ته نږدې رامنځته شوې چې 9 کسان پکې وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو چارواکو اعلان کړی چې د ژغورنې ټیمونه یو ځانګړې ډله د پیښې ځای ته لیږل شوې چې د چاودنې نوعیت تر څېړنې لاندې ونیسي. بیا تکراروم، د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چاودنه رامنځته شوې. ویل کېږي چې دا چاودنه یوې محکمې ته نږدې رامنځته شوې چې 9 کسان پکې وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو چارواکو اعلان کړی چې د ژغورنې ټیمونه یو ځانګړې ډله د پیښې ځای ته لیږل شوي او د چاودنې نوعیت تر څېړنې لاندې دی. د نورو جزئیاتو لپاره له یک سره اوسئ.